د کوروالي په وخت کې درې لوی غلطیانې چې ستاسو ژوند بې خونده کولی شي او تاسو په لوی مرضونو باندې اخته کولی شي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو نن تاسو سره په دې ویډیو کې د دریو هغه لویو غلطیانو په باره کې معلومات شریکوم چې هغه تاسو په مختلفو مرضونو اخته کولی شي او نن سبا زیات خلک په دغه غلطیانو کې اخته دي. امید لرم چې ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ستاسو لپاره په زړه پورې معلومات دي او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره معلوماتي ویډیو تر تاسو در ورسیږي. دوستانو واده کول یو اسلامي او سنت عمل دی او شرعي نکاح سره ښځه په انسان باندې حلاله شي او کوروالی ورسره کولی شي. خو د دغه کوروالی څه اصول دي، که د دغه اصولو خیال ونه ساتل شي انسان په مختلفو مرضونو اخته کیدلی شي او څه خبرې خو داسې هم دي چې هغه ښځې سره کول بیخي حرام دي. په دغه کې وړومبی عمل دا دی چې ښځې سره د حیض یعنې میاشتنۍ بیمارۍ په وخت کې د کوروالي نه ځان نه ساتل دي. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې په ښځه هره میاشت بیماري راځي او د هغې نه له 3 تر 6 ورځو پورې وینه روانه وي. دغه خرابه وینه وي او په دغه دوران کې ښځې سره کوروالي کولو نه ځان ساتل پکار دي. زیات خلک داسې کوي چې د دغه بیمارۍ دوران کې هم صبر نشي کولی او ښځې سره کوروالي کوي او خپل شوق پوره کوي. خو دوی ته دا خبره کول غواړم چې د دغه وینې خارجېدو په دوران کې دغه وینه کې زهریلا مادي وي او دغه زهریلا چې کله د انسان په ذکر باندې ولګي او ورسره میکس شي نو سړي او ښځې دواړو ته لا علاجه مرضونه لګېدلی شي او ټول عمر به د هغې نه رنځېږي. نو باید د میاشتنۍ بیمارۍ په دوران کې د کوروالي نه په کلکه ځانونه وساتل شي. دویمه لویه غلطي چې اکثره خلک یې کوي هغه د شرمګاه ښکلول دي. دوستانو دا موږ اکثره اورو چې دا لویه غلطي نن سبا په مسلمانانو کې زیاته شوې ده او د کفارو دا پلید عمل په مسلمانانو کې ډیر زیات راننوتی دی او مسلمانانو هم شروع کړی دی. د طبي تحقیق له نظره که څوک له دې کارونو نه ځان ونه ساتي او ښځه او خاوند د یو بل شرمګاه په خوله لمس کړي او یا یې ښکلوي نو هغه د کینسر په مرض هم اخته کیدلی شي، ځکه چې په دغې اوبو کې داسې زهریلا مادې شتون لري چې د خولې، شونډو یا مرۍ د کینسر یا سرطان سبب جوړېدلی شي. او دویمه خبره دا چې موږ تاسو مسلمانان یو، هیڅکله هم موږ تاسو له نه دي پکار چې داسې سپک عمل وکړو، ځکه چې په خوله باندې موږ ذکر او اذکار هم کوو، د مانځه دوران کې پرې سبق وایو او بیا چې څوک پرې دغسې کارونه کوي نو بالکل ناروا دي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانان له دغسې کارونو وساتي. دریمه لویه غلطي چې موږ مخکې هم په نورو ویډیوګانو کې ذکر کړې ده هغه د ښځې سره د شا لخوا نه کوروالی کول دي. دوستانو د شا لخوا نه کوروالی کول هم حرام دي ځکه چې ښځې سره د مخې لخوا کوروالی کول حلال دي. که د هر اړخ نه ورته راتلل وغواړئ خو چې کوروالی د مخې اړخ نه وي نو د شا لخوا نه کوروالي نه هم ځانونه وساتئ. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. ویډیو در سره لایک کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو او ستاسو په علم کې اضافه وشي. دوستانو که تاسو هر څه سوال لرئ کمنټ کې راته خپل سوال ولیکئ، تاسو ته به جواب درکول کیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. الله پامان.